سلام ستړي مشئ د AFG نیوز چینل قدرمند لیدونکو ستاسو پام راړم د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په چراګام ولسوالۍ کې هغه نقابپوش نیولې چې له څه مودې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو مدرسو کوچني زده کوونکي ډارول. چارواکي زیاتوي تر اوسه د نیول شوي کس د دغه کار انګیزه معلومه نه ده، خو د ننګرهار ولایت د استخباراتو ریاست کې ترې څېړنې روانې دي. دا هغه شخص دی چې په چراګام ولسوالۍ کې بې ګناه ماشومان او واړکي او غټ دغسې خلک ډارول، او الحمدلله د په چراګام د استخباراتو مجاهدینو لخوا څخه په ډېر په اسانۍ سره ګرفتاره شو. اوس یې وګورئ، عملي وګورئ. عملي دغسې ناولې کواره دی د پیلوټیکو شبکې راپور له مخې امریکا له ازبکستان او تاجکستان سره د هغو چورلکو پر خبرې کوي چې د جمهوریت تر سقوط وروسته یادو هیوادونو ته وړل شوي دي. واشنګټن په خبرو کې له دواړو هیوادونو غوښتي چې له دې چورلکې به د ترهګرۍ پر ضد کار واخلي. یونسکو وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې دي. یا د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې افغانستان کې د نجونو ښوونځیو له تړل کېدو 1 کال پوره شوی دی.